السلام علیکم دوستانو، څنګه یو؟ امید لرم چې ښه به دوستانو تاسو په دا سیټ باندې ګوري پری خان او جنرال مبین صاحب د دې د ډېر وخت نه د په ټیک ټاک باندې لایو خبرې شروع دي چې پری خان جنرال مبین صاحب ته وایي چې زه تا سره واده کوم او دا کیسې د ډېر وخت نه چالو دي، خو جنرال مبین صاحب دا پری خان نه پرې. تاسو راځي اول دا ویډیو ګوري بیا په یو څو خبرې کوو. یره جنرال مبین د غټ بیډ ډیمانډ کړی دی، وایي ستا ډغرې کټ ما سره نشته دی، زه خو ځان په خپله په ځمکه باندې پرته یم، له خدای تعالی غریبه ښځه یم، نو داسې کار وکړئ چې دا بیډ راله نه شئ اخیستی او نه راله پیسې راکوئ، نو داسې کار وکړئ چې دا ویډیو شیر یې کوئ شیر یې کوئ او سمه ډېرې لایک کوي. دلته فرنیچر ہوم والا چې کوم دی که نه، فرنیچر ہوم والا هغې بیډ ورکوي، صحیح ده، او 5 میلیون صرف ستاسو نه یوز پکار دي قربان، نه پیسې پکار دي نه بیډ پکار دی، هېڅ هم نه دي پکار، بیډ به هغوی مال راکوي. نو که تاسو دا غواړئ چې زه په جنرال مبین پسې لاړه شم، نو مهرباني وکړئ چې دا ویډیو زما شیر کړئ، لایک یې کړئ چې زه سره د دغه غټ بیډه په دې بارډر ایسته ور ووړم او دا لانجه ختمه شي. جنرال مبین وایي ما ستا د مقابلې کټ نشته دی، وایي هسې نه وي بیا به د بیډ نه ښکته پرته وي، ځان سره خپل بیډ راوړه. ویډیو شیر کړئ، لایک یې کړئ او سمه ډېرې شیر کړئ چې 5 میلیون یوز زما برابر شي. سوال درته کوم د تروړۍ زامنو د مخامي ټیم دی، د خدای نه ویرېږئ، کم از کم شیر یې کړئ دا ویډیو، صحیح ده. دوستانو تاسو دا ویډیو کته، جنرال مبین صاحب ډېر د عزت سړی دی، زموږ یو افغان رور دی او زما خپله ځاني ډېر خوښ دی په دې، زما ورسره ډېر طبیعت لګي په دې وجه چې د عمران خان سپورټ کوي. بل دا چې یو پښتون رور دی، یو د اجري جومات سړی دی، یو افغان دی، او دا پری خان چې دا یو ډمه کنجره دا ورپورې لیوه شوې ده چې یاره ما سره به واده کې لکه خپل لایک ویورز دپاره دا اوس ویډیوګانې کوي چې ما سره به واده کې، او ویډیوګانې روزانه ورپسې ویډیوګانې کوي. جنرال مبین صاحب به اوس ټیک ټاک کې لایو راغلی نو یاره دا جینۍ ما نه پرېږدي او نو ډېرې خبرې وکړې. پاکستان خلک و هغوی ورسره ټیک ټاک کې لایو راغلي څه ملګري وو که نه، نو دا جنرال مبین صاحب او دا پری خان نه پرېږدي. نو بس څه ووایو، دی جنرال مبین صاحب دی ټیک ټاک جینکو پسې خبرې کولې خو دله نو پکار، او بل دا چې جنرال مبین صاحب له پکار دی چې دی اړو ټیک ټاک کې لایو راځي نه سوشل میډیا ډېره استعمالي، بس که استعمالي بس دغه نیوز کتل یا موبایل استعمالول، خبرې اترې کول، دله اړو پکار نه دي چې دا ویډیوګانې ګوري. ښه د عزت سړی او دا جینۍ دا ښځه دا تا بدناموي، نو سله داسې خلک ګوري او داسې ویډیوګانې ګوري او خو په تا باندې خپل ځان مشهوروي، ځکه چې په تا هم کله ویډیو کې چې کله په جنرال مبین صاحب ویډیو کې وایرل شي او چې کله هم داسې ویډیو کې نه وایرل کېږي، نو جنرال مبین صاحب له پکار دی چې ټیک ټاک کې لایو نه راځي، نو انشاءالله دا ښځه به تیمنې شي. دوستانو دغه د جنرال مبین صاحب او د پری خان ویډیو او د ویډیو کتلو مننه، خوشحاله او آباد اوسئ، د خدای په امان.